یو ځلې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دوی د شپې تهجد کول. دا ډېر ښکلي خلق د اولیاء کرام بزرگان دین وی د شپې تهجد کول. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو صورت باندې نظر پریوتو. نو ورته وی چې ته څوک یې؟ هغه ورته وی چې زه خو ستا سره ډېره مینه کوم، ډېر راباندې ګران یې او ګوره ستا څوکیداري کوم. نو هغه ورته وی نه زما د دې مجلس او د ذکر خوند تلی دی. الله اکبر! اولیاء کرام څنګه ښکلي خلق دی. څه ورته وی؟ زما د ذکر د مجلس، ځکه دا د خدای اولیاء چې ذکر کوي په دې سکینه را نازلېږي. دا په مجاهدینو باندې په وخت د څوکیدارۍ کې نازلېږي، دا په علماو باندې په وخت د درس کې نازلېږي، دا په ذاکرینو باندې په وخت د ذکر کې نازلېږي. ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. بل ځکه داسې راځي بیا نو سکینه بنده ده، خوشحالي نه ګورم. موږ تاسې وایو یاره ذکر کوو خو خوند باندې نه پوهېږو. دا ټول دا مسله موږ ته هم ده او تاسې ته به هم وي. ماله خو ډېره ده او تاسو ته به کم وي، تاسې ښه الحمدلله خدای مو ښه لره نورم. خو زه خو خپله په عباداتو کې کله کله داسې مایوس شم چې یا الله خیر، خدایا خیر. نو کله کله انسان د عبادت په خوند شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی ته زما څوکیداري مه کوه، ما ته ودرېږمه، زما د څوکیدارۍ غم مه کوه و بدبخته زر زر روان شه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه می ورته غوسه کیږي، ورته وی زما د مجلس نه لاړ شه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته ولیدل، ورته وی او عبدالقادر جیلانی څرنګه چې تا په خپل مجلس کې ځان د پاره غوره او خوښ نه کړمه، داسې یو انسان په انسانانو کې شته چې د الله په مجلس کې خوښ نه وي. داسې یو انسان شته چې د الله د مخلوق په مجلس کې ناست او د الله خوښه نه وي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی څوک دی؟ ورته وی هغه څوک دی چې دی عبادت کوي، دی د الله رب العالمین فرمان برداری کوي، خو کور کې ته مور پلار یا یو د دې دواړو نه خپوي، دغه انسان د الله خوښ نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی هو کله چې روان دی په منډه منډه باندې ځي، ورته وی یو بله خبره درته کومه، کله چې د چا د عبادت نه خوند او لذت لاړ شي، دی په ځان پوه شي چې زما عمل الله ته خوښ نه دی او ځان ده دی اسمان ته ځینا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه می استغفار وی بیت تپوس نه کوي چې څه وجه ده، او ورته جواب ورکوي تا خو ما نه بیا دوباره تپوس نه کو، سوالم ما وکو جوابم درته درکما. ورته وی هغه انسان چې د هغه په زړه کې کینه او حسد وي او یا تی مور او پلار ناراضی. زما مقصد دا دی رونو، ابلیس لعین هغه ته دا په دې بعضې خبرو باندې موږ او تاسو ته یو قسم درس دی، ترغیب دی، او بیا ورته په روانه کې اخري خبره ورته وکړه، وی تا ته پته ده چې الله د چا په عبادت خوشحاله نه وي. بے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه استغفار وی ورته وی د هغه متکبره مغرور انسان چې دی په خپل عمل باندې مغرور وي، تکبر کوي، الله جل جلاله دی. وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه به هر وخت هم دا دعا کوله. نورونو ګوره دا مونږ باندې چې خدای څه کوي که نه، دا دو درې خبرې کوو، دا خو زمونږ کمال نه دی، دا خو د الله فضل و کرم دی. دا چې مونږ او تاسو ته الله د تلاوت توفیق راکړي، یا د ذکر توفیق راکړي، یا د نیک عمل توفیق راکړي، قسم دی که دا زمونږ خپل کمال دی، دا د رب العالمین فضل دی، دا د رب العالمین کرم دی، دا د الله جل جلاله په موږ باندې خاص لطف دی. نو دا په څه کې راځي رونو؟ دو شیانو ته ډېر متوجه کیږئ. یو
د خدای په مال کې چې الله کا مال درکړې زکات دې کې ډوک بوک مکوي ځکه زمونږ استاد سے تعلق د دنیا د کاروبار سره دی مال منګه ګټو تجارت کو کاروبار کو نو زکات کې چلول مکوي بالکل چلول مکوي او زکات اغوستون کو تم دا درخواست ہے چې زکات در باندې کیږي نه او زکات تی واغستو ځان دې تباہ او برباد کو غره دی وجنا امام الانبیاء چې کله اخیری حالاتو دنیا نه تشریف آوری کولا عقبہ طرف تا نو آقا مبارک سار صدیق اکبر راغے او علی کرم الله وجهه د دروازې نه را بهر شو ورتوی معشوقه زما څنګه وا خلیل می څنګه دی حبیب مو څنګه دی محبوب می څنګه دی علی کرم الله وجهه مبارک هغه ورته ویل ویننه طبیعت خده او حال دا دی چې دا ورځ د سار د مانځنه بعد تپوسو شو او د مانځنه بعد لسو بجو ټیم کې به تقریبا په همدغه ورځ باندې آقا مبارک به دنیا نه تشریف آوری آخرت طرف ته کوي دا داسې خطرناک لیکن آقا مبارک زما په دې خبره کې یو نقطې ته اشاره ده هغه دا چې مشري د حضور پاک نه وه خوښه مشري خراب سیز دی تاسو ته څه کوم چې تاسو به د کور مشري کوئ ښه کوشش دا کوئ چې بوج په ځان مه باروئ بل ته چې ورکې ښه به دا ډېره به ښه وي مشري دا داسې ده چې بوج د انسان باندې زما مقصد په دې کې بل دی نو علی کرم الله وجهه پسې عباس رضی الله عنه راغی دا تره دی نو علی سبی د لاسه داسې ونیولو ورته وی یا ابا ترابا دې خوا ډډې تشا ابا تراب ته وی زه چې لاړو شو مال زما د عبدالمطلب د خاندان پته ده د عبدالمطلب په خاندان کې چې کله دا حالات راشي موږ تاسې پښتانه ورته د مرګ هغه ګرد په مخ ورته پروت داسې وو که نه ورته وی یا ابا ترابا زه چې لاړ شو آقا مبارک ته سو تپوسونه به د آقا مبارک نه په مینه باندې وکړو حضور پاک علیه الصلاة والسلام سره بکین علی صاحب ورته وی د آقا مبارک طبیعت ښه دی څه تپوس ته ورځي ورته وی راځه ما ته پته ده ماله د عبدالمطلب د خاندان پته ده چې داسې حالات وي نو بیا د دوی په مرګ کې 2-3 غنټې ټیم پاتې بس راځه ماله پته ده نور دنیا نه آقا مبارک مونږ سره نه پاتې کېږي مونږ نه بځي راځه علي صاحب ورته وی یاره اوس چې زه راوتلم نو لږې څه ناڅه مبارک سترګې ورغلې عباس صاحب ورته وی تپوس اونکو دا تپوس پتی وکړو چې زمونږ نه بعد د مشرۍ د امامت حق مونږ ته راکوي که بل چاته ورکوي چې دا وصیت وکړي علي صاحب ورته وی داسې چل دی چې حضور پاک علیه الصلاة والسلام خپل خاندان له مشري نه ورکوي الله اکبر ځکه مشري ذمواري ده مشري څه شی دی زما مقصد دغه دی یعنی حضور پاک علیه الصلاة والسلام مشري خپلوانو ته نه ورکوي راځه عباس رضی الله عنه ورته وی داسې به ورته ووایو چې څوک وروستو امیر المؤمنین جوړیږي چې مونږ سره څه کوي صلې رحمي وکړي او مونږ سره مینه وکړي علی کرم الله وجهه ورته وی والله د پیغمبر صحابه اکه هر یو امیر شي هغوی به زمونږ قدر او عزت برقرار ساتي ځکه چې هغوی د پیغمبر سره سودا د محبت د اخرت کړې ده د دنیا پروا به نه ساتي موږ به انشاء الله خوشحاله ساتي او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د اهل بیت سره خلفای راشدین څومره مینه کړې ده دا یاد ساتي مثال به داسې بل څوک ورنکي او نه چا ورکړی مخکې
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره کې مې غرض دارې عباس ابن تعالی صاحب وایي چې اے کاکا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشرۍ باندې چاته نه خوشحالېږي. نو په دې ځای کې علما بیا بهترین تشریح کوي. د علماو تشریح مونږ ته دې دپاره کوي چې زمونږ د زړه هم دا بعضې مینې ختمې شي، دا بېکاره مینې مال دی او دولت دی په دې معمولي څیز باندې د چا زړه دردول خفه کول نه پکار. نو علي صاحب نه چا تپوس وکړو په کوفه کې چې نبي علیه السلام مشري ولې نه ورکوله خپلوانو ته؟ ورته ویلې دا ډېره لویه ذمهواري ده، دا ډېره لویه ذمهواري ده. او هسې نه په ورځ د قیامت باندې د دغې سړي د سپین مخ په ځای باندې مخ تور نشي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام به کوشش دا کولو چې ځان د مشرۍ نه او خپلوان د مشرۍ نه بچ وساتي. زما درخواست دا دی چې مال دولت دا چې خدای راولي انسان ته، نو بیا انسان پسې شیطان خو لګېدلی، نو بیا ورته رکاوټونه اچوي. اول رکاوټ د زکات ور اچوي چې زکات مو ورکوه مال به دې کم شي.